المنیر کې ډاکټر وهیبت الله زخیلي لیکلي دي چې یو څوک راولاړ سي یو فقیر ته یو خیر او خیرات صدقه ورکړي هغه تا ته باس نه دی کړی ته خپل په طبیعت باندې راولاړ سي فقیر ته صدقه ورکړي دا یو پاوی الله پاک عوضونه درکړي او که هغه فقیر درته وویل چې ما ته خیرات راکړه بیا تا ورکړه یو په لس الله پاک عوضونه درکړي بیا تحقیق نقل کړی دی که د مور و پلار سره نیکي وکړه او خپل مور پلار دې ونازول یو په 200 رب العالمین عوضونه درکړي یو په 200 او که د طالب العلم سره وکړه د داسې چا سره نیکي وکړه چې هغه ځان د الله پاک دین ته وقف کړی خپل عمر یې د الله پاک دین ته وقف کړی خپل روزګار یې د الله پاک په دین کې کاروئ که د طالب العلم او د داسې چا سره وکړه چې هغه د الله لار خوښه کړې او د الله پر لار روان و یو په 1400 الله پاک عوض درکوي یو په 1400 نو روژه دومره د برکت میاشت ده چې په روژه کې د الله رب ذوالجلال د رحمتو دروازې خلاصې دي په روژه کې الله رب ذوالجلال شیطانان تړلي دي او په روژه کې مؤمن مسلمان ته رب العالمین قدرت پر دې ورکړی دی چې څومره شیطان زورولی شي چې څومره ته عبادت کوې کولی شي